د بیلابیلو حرفوي او تعلیمي زده کړو د 1500 تنو فارغېدل. دلته ننګرهار کې د کار او ټولنیزو چارو د ریاست تر چتر لاندې د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ نړیوالې مرستندویه ادارې په مالي لګښت 1500 ځوانان له حرفوي او تعلیمي زده کړو له 6 میاشتنیو عملی او نظري زده کړو وروسته فارغ او کاري وسایل پرې وویشل شول. مسؤلین وایي 310 د خیاطۍ، نجارۍ او موبایل جوړونې او 260 تنو بیا په تعلیمي برنامو کې روزنه لیدلې ده. تقریبا 310 تنه یتیمان شاګردان هغوی په 3 دورو کې چې هغوی زده کړې ترسره کړې وي او چې تقریبا 6 میاشتنۍ پروسه وه چې مختلف حرفې پکې وجود لري، د هغوی نه فارغ شو او نن الحمدلله ستاسو په حضور کې هغوی ته هغه د خپل د حرفې مناسب خپل هغه لازم کټ هم ورته ورکوو. د مرستندویه ادارې مسؤلین وایي دغه بېوزله او یتیمان چې په مرکز او ولسوالیو کې په درنو کارونو بوخت ول د دوی له لوري په مسلکي ډول وروزل شول. دوی وایي له حرفوي زده کړو په دغو فارغو کسانو یې د خپل مسلک اړوند 22 کلمه کاري وسایل هم وویشل ترڅو وتوانیږي چې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ حلاله نفقه پیدا کړي. هغه شاګردان دي چې یتیمان دي، بې وضاحته دي، د کورنۍ سرپرستان دي، په خپله مسلکي شول. دوی په خیاطۍ، نجارۍ او په موبایل ترمیم کې زده کړه وکړه 6 میاشتې بعد له 6 میاشتو دغه د نن ورته ټول کټ اماده شول او ورته وسپارل شول. 22 قلمه سامان د نجارۍ دی او 22 قلمه د موبایل ترمیم دی، 8 قلمه د خیاطۍ سامان دی او دوی کولی شي هغه لومړني افزار دي چې په دې سره خپل دوکانونو کې کینی او خپل مشکلات حل کړي. په همدې حال کې فارغ شوي بیا د مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو له امله خوښي ښایي او زیاتوي چې دوی اوس کولی شي په بازار کې د خپل مسلک اړوند روزګار جوړ او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. حرفوي زده کړو کې زه په خپله په نجارۍ کې یم او انشاءالله چې څه استاد موږ ته ښودلي دي، څه چې هغه حفاظتي درسونه دي، څه چې عملي درسونه وو، د سر نه تر پایه پورې ټول درسونه انشاءالله چې موږ ته ښودل شوي چې راښودل شوي هغه څه موږ زده کړي انشاءالله. ما دلته 6 میاشتې زده کړې وکړې عملي او نظري. اوس موږ فارغ شو، موږ ته اسناد سرټیفیکیټ ټول برابر کړي. زه انشاءالله چې دې نه فارغ شم خپل دکان به خلاصوم، یوه لار نفقه خپل کور ته برابروم. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه ولایت په بیلابیلو روزنیزه مرکزونو کې له 1300 څخه زیات بېوزله او یتیمان په مسلکي زده کړو بوخت دي چې له زده کړو وروسته به د روزګار زمینه ورته برابره کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.